دوستانو په مهمه موضوع باندې درته دوه جملې جوړوم. موږ چې کله وایو چې پلانکی چیرته دی، پلانکی چیرته دی، د مثال په توګه زه وایم ګلزمان چیرته دی، ګلزمان چیرته دی، دا جمله په الماني ژبه داسې وایي wo ist ګلزمان، wo ist ګلزمان. دلته ما نوم واخیسته، و د دې نوم په ځای په بله جمله کې تاسو زه پرسونال پرونام باندې استفاده کوم. وایو هغه د خپلې خور سره په کور کې دی، هغه د خپلې خور سره په کور کې دی. دلته اوس نوم نه اخلم، پرسونال پرونام باندې استفاده کوم. وایو er ist mit seiner Schwester zu Hause، er ist mit seiner Schwester zu Hause. وایي هغه د خپلې خور سره په کور کې. دلته ما د ګلزمان په ځای چې استفاده کړه مطلب پرسونال پرونام باندې استفاده کړه. اکثره تاسو یو د نوم استفاده کوئ، بیا د هغه نوم په ځای پرسونال پرونام باندې استفاده کوئ. دوستانو دغه جمله په الماني ژبه څنګه وایو؟ هغه ته ووایه ما ته زنګ ووهي، هغه ته ووایه ما ته زنګ ووهي. تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ څنګه وایي.